بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نولنې خبره ده جی چې تاسو وی کنه جی چې روح په لیین کې او په جنت کې تاسو په قول کې تضاد ده نو ما د مفتی شفیع صاحب د عبارت نه دا خبره ثابته کړه چې علیین د جنت یو مقام ده الین د جنت یو مقام ده دي کې تضاد نشته بل وې زن پوسو زو وجد دی د دې لاندې ما حدیث راوړو نو ما خو په دې باندې ډېر حدیث پیش کړل هغه زما د داوی مؤیدو بل دی چې اعاده روح د حدیث چې دینو دی کې چې د مونږ هر څه ثابت کړل اداغه جوابونه ما تاسو ته وکړل بل دی چې عذاب روح د شیعاګانو مسلک دی نو د دې په جواب کې ما تاسو ته دا وی چې توفه اسنا شریعه لاغې نه په تاسو باندې ټاپه لګیږي چې تاسو هم د شیعاګانو موقف والي بل خبره ما دا وکړه چې فاین انا دی چې د مقصد چې جسد فاین انا خبره دا ده جی او بیا دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الاموات دا دی د دې په تایید کې پیش کوي بل احیاء بلکې دی جندي دي نو دا ژوند دي نو دا ژوند څنګه دی تاسو چې روح په دې جسد کې دننه دی نو د دې حدیث متعلق چې دی امام مسروق دغه چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تاسو لیک خاموش زما باندې خبر راځي د عبد الله ابن مسعود رضی الله حواله نه دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه تاسو کو هغه د دې باره کې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړو نبی صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمایلی چې د دې مقصد دا دی چې د دې ارواح د شنو مارغانو په ججورو کې دي د دې ارواح د شنو مارغانو په ججورو کې دي نو دغه آیت نه دا نه معلومیږي چې روح په جسد کې دی نه بیا هم دا معلومیږي چې دا په علی لین کې دي او بل خبره دا دی چې دا روایت غالبا ما د 22 کتابونو کې دا راوړی دی په 22 حوالو سره نو ستاسو په نسبت سره د دې نظریه بیا 22 دلایل جوړیږي نو دا چې دا غي سره یو کې 52 هغه 51 او 22 سره دا کې جو دغه 73 ته ورسېد او دا غي نه ما سوا د دین علاوه ما 73 مکمل د دینه بغیر ما 73 دلایل راوړي دي خو خیر وز د ټیم د کمیل وجه پاغي باندې به اکتفا اخیری خبره جی وسوه کې دی بل خبره دا دی چې دا اب کې مسائل نه تاسو کوم حواله ویږي په دې کې دا نشته چې عذاب قبر نه پلان کې منکری هغه چې د داسې دی او داسې دی د کې هیڅ قسم ټاپه نشته صرف دا ویلی جی وای حدیث پاک میں روح لوٹانے کا ذکر جس سے مراد جسم روح کا تعلق قائم کر دینا وای د یادین مراد تعلق دی جی صرف خبره دا وکړه اوس دا صرف ستاسو د مشر قول دی بل تاسو چې د تحقیق الجلی کې ما چې دا خبره لیکلې ده جنابانو غیر مقلدین ته چې کله غي د دینه پاسمو صفات کې دلیل نیو نو تاسو ورته چې دا ابو متی بلخی پر روایت سره دی او زما لپاره چې راشي جی نو تاسو ته بیا دا سړی خوښ شي دا کومه فلسفه دی دا طریقه مونږ ته وخایي بل خبره دا ده چې تاسو چې پنځپیریان عذاب قبر منی یا نه منی نو زه اوس دا خبره کوم جی دا قبر کې ژوندۍ د جمعیت علماء اسلام یو عالم د تاسو مشر دی جی دی وای دا اعاده نوع من الحیات د پاره ده صحیح شو جی اوس ما د دې کتاب نه پیش کړل چې سوال جواب نه بعد روح بیا زی نو دا د جمعیت علماء اسلام ول علماء چې دا قبر کې ژوندۍ والا دی او د هدایت الحیران دا دواړه بیا د عذاب قبر نه منکر ګرځي کومه ټاپی چې د پما لګولې دی پدی ولګولې بل خبره ده جی چې ما په دې باندې دلایل پیش کړل چې روح د دې جسد نه اوت عادتن دی جسد ته د قیامت ورځې پورې نه واپس کیږي د قیامت پر ورځ باندې به دا روح واپس کیږي او د دې نه مخکې واپس نشته تا چې د برای ابن عازب روایت پیش کو پاغه باندې ما جرح وکړه د څومره کتابونو نه پیش کړي نو هغه چې د بے ځای لاړل هغه چې په صفر کې ولګاولې ځکه چې ما په جرح کړی دا او زما روایت بالکل صفا پاتې شو زما په باندې ستاره طرف نه صحیح جرح نه ده شوی تاسو صرف او صرف د برای ابن عازب ول روایت پیش کړی دی او په غي باندې چې ما په خپل نه دی ویلي ما درته دا وی چې کتاب الثقات ابن حبان ول کلی په دې کې زازانو او د چې یختو کثیرا بل دا چې د کان یبيع الکرابیس د بچ د کرابیس خرڅول فیزا جاء المشتری رضا علی شر الطرفین او بیا مې درته دا غي په جواب کې مې رسائل یا 5 رسائل په الحديث هغه مې درته خو د پای کې هغه د لیکلیو چې کوم سړی متهم بالکذبی نو دا هغه سړی هغه سړی چې کله متهم بالکذب شو نو هغه کې بیا متهم بالکذب شو لکه دغه ځکه چې د متهم بالکذب دی نو چې متهم بالکذب شو دا هغه روایت قبول نه دی طریقه حدیثو دغه حدیث به هغه ترک کول شي بل ما د شفا او سقام نه حواله پیش کړه چې هغه د صحیح حدیث مخالف دی زما خپل قول نو ما دغه نه تحریرات حدیث د شیخ حسین علی سے د کتاب نه حواله پیش کړه دارنګ د رحمت دغه نه زمون حیات الاموات نه دغه نه حواله پیش کړه چې هغه د صحیح حدیث مخالف دی د دې وجه نه هغه په تعویل کو چې فی په معنی د اله دی او
ټیم ختم دی فی په معنا د اله دی دا غینه بعد دا خبره کوم ما تا ته ویلیو چې ستا یو مشروي چې روح د جسم نه وته روح د جسم نه د وته سری دلیل نشته دی باندې ترا نغلی بیا مې وی بل مشه دوی چې روح د جسم نه وزي په دی باندې ترا نغلی بیا مې درته چې بل مشه دی دا اعاده عذاب او ثواب له د ثابت نه کړه بل مې درته دا وی دا اعاده نوع من الحیات له د ثابت نه کړه بیا مې درته دا وی چې یو چې د اجماعي عقیده ده بل و چې غیر اجماعي ده دا غي جواب درانه کو بیا مې درته دا وی مجھے تاسو کې خبرې وکړې او هر ځای نه کوم زور دې جواب وکړه بسم الله الرحمن الرحیم مولوی سے پدې کې چې کوم خبرې قابلیت جواب دی اول نمبر دا وای ما امر روایت پیش لګتا پیش کړه مارتل چې ما مرفوع پیش لتا مقطوع پیش ل مرفوع او مقطوع مقابله نه کی دویم نمبر دی ما ته تاویل چې اینا نه نو تاویل چې جسد ته مرادان کې دروغ ویلا ما ویلو چې روح مال جسد ته مراد دی ضمیر راځي کیږي دواړو ته کوم کې خبره کړي دواړه موجود دریم نمبر دی چې تا قران پیش کو چې بل احیاء ژوندری نو څنګه ژوندری ستاره مشر نه پیش کو چې انسان د پاره د ژوند یو معنی ده روح د جسد سره تعلق یا روح په جسد کې دنه نه وي ته چې کوم یو صرف د روح د پاره قرآن وی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا صرف پرو باندې مرګ اطلاق کوي سرنګ تاسو کفر کوي حال لري تاسو مړو یالان کې ارواو هغه کې قرآن ورته میت وي حیات ورته نوي ته خو د راهي چې کوم معنی کې د قرآن نه خلاف در سره او استاد نیلوی صاحب نم خلاف ده سب پنسلورم نمبر دی وای ما 73 درایل راوړي دي خو ټایم نشته مونږ ما صرف یو لیس پیش کو قسم در دلیل دول لسټونه زما پاتې دي 43 روایت پاږي کې ما پیش لا پای کې 20 حواله جد علماء اسلام ما پیش لا او په دغه سره مونږ 20 د 43 سره ولګوا نو 53 63 او پاګه سره دوه لیسټونه تر اوسه پورې زما پاتې تقریبا د 130 نه زیات مونږ راوړي هغه کې پیش کې خبره به تر مسعود نه پورې ورسیږي شپږم سلو پنځم نمبر دی اپ کې مسائل کې تاو خودله چې تعلق نه پیره د منځ مکروه تحریمی کې په دقه جل کې د منځ مکروه تحریمی کې دوه وجم لیکل دغه او مستقل دغه دواړه عبارتونه مارغینه پیش کړي کې په چې دواړه درته وخه شپږم نمبر کې دی وای د برای ابن عازب پریوت ما جر جر سو کړه په زازان باندې د زازان ما متابعین سلورو خو دا نمبر 1 چې واجب زازان نه نقل کوي به مول چې ولي جماعت نقل کوي درېمه حواله پیش لچ بشمار کسان ته نقل کوي 12 سوالات مې په تسید محدثینو نه پیش بخاری مسلم راوي دي درېم نمبر ما خودله چې دا روایت چې متواتر حدیث حد تواتر ته رسیدلی بیا دا غینه پس مولوی صاحب نیلوی صاحب هم دا غینه استدلال کړي پنځم نمبر مول سلور پوس د دینه پسم چې او پنځم نمبر ما خودله چې دا په دنیا کې د څه قضې چې پراویانو په جماعت کې په دنیا کې ردینه بل څه نشته د جرا او تعدیل کتابونه مې ته خو دي حافظ ابن حجر رحم الله و چې ته نه منل استا کار دی الله لبرغي جواب ورکې بیا دې ما ته وای زما پر روایت ته جرح نه کړي ان کې ما ویل ستاري وې د سره ستا دلیل نه دی بهرحال ستا چې دلیل جوړې ما په جرح کړي او ما راغي جوابات کړي دي ما په اول کې دا وای خوا چې د دنیوي مرګ نه پس په عالم برزخ کې جسد عنصري ته د روح اعاده او تعلق حق او ثابت تا په دغه باندې الحمدلله دلایل کثیره پیش لا بخل ګور ان شاء الله د علماء اسلام نه پیش لا اتفاق او اجماع من پیش لا او د دینه پس بیا مولوی صاحب چې کوم څه پیش کول ما ورته په لاول کې ویلو ورته مې په ریکارډینګ کې راغلی چې موږ د اعاده کاملې نه یو قائل کوم اعاده چې مولوی صاحب په دنیا کې یا په آخرت کې را تا چې کوم نه په عبارت د مفسرینو خدا د اق عبارتونو درته کتابونو ما خو چې یاد روح قائل دي نو دا غي د مطلب نه خلاف مطلب غستل مناسب د تعویل القول بما لا يرضى به قائله دي دغه نه دی الله تعالی مونږ وساتي او دریم نمبر مناسب دا غي نه پس چې مونږ خله د یو خبري وضاحت وکړو مناسب دا غي نه پس بیا بار الزامات لګول د غلطه خبره ده او مناسب ما بل ویلا چې عذاب او ثواب د پر ضروری د اعاده یا تعلق او د میت حیات تر درې وړو نه منکري تر جسد مثالی د پاره منی یا حیات صرف درود د پاره منی غیر قران نه خلاف دی او دغه معتزله او د شیعو مسلک دی او پنځپیرانو مسلک دی اهل سنت والجماعت کې چا نه قول شته ته په غیبه بالکل را نغلی بیا ما حواله پېښ چې پنځپیران د دیو جن جسد عنصري د پاره د عذاب او ثواب قطعا ندي قائل ولی ندي قائل مناسب اگر د تعلق ندي قائل اگر د اعاده ندي قائل اگر د میت د پاره د حیات ندي قائل مناسب ما په دې باندې حواله پېښ مناسب اوف ونه کو بده چې ته دا په ما الزام لګي زره میت د پاره حیات منم اوف ونه کو او کای به هم نه کتابونه مې ورته پېښ دلایل مې باغې پېښ بهرحال مذاهب مې باغې پېښ ان شاء الله دا مناظره به عوام ګوري او عوام به پدې باندې فیصله کوي ان شاء الله العزيز او خبره وکي دعا وکړه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پروردگار زمونږ د مناظره د خپل رضا ذریعہ وګرځي رب ذل جلاله د الحق لپاره د استقامت او د اهل باطل لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي رب ذل جلاله کس
زمونږ ریا نه د شهرت نه د خودغرضۍ نه په دې مناظره کې مخکې چې کمې شوي دي آیندم کېږي هغې ټولو کې مو ساتي رب ذوالجلال زمونږ مناظرې صرف د احقاق حق مقصد وګرځي رب ذوالجلال دغه ملګري هم راغلي دي مونږ هم راغلي زمونږ هم مقصد احقاق د حق دی ردیو هم دی پروردګاره چې کم ملګري په خپله دغه کې مخلص دي هغوی ته پروردګاره دغې اجر ورکړي کم ملګري چې په هغې کې خطا شوي دي هغوی ته هدایت وکړي رب ذوالجلال موږ ټول اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په مسلک عقایدو نظریاتو باندې موږ ژوندي اوسئ په دغې موږ ته مرګ نصیب کړي قیامت په ورځ هم د علماء دیوبند د دغه طایفې منصورۍ سره حشر وکړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه کوم ملګرو زموږ خدمت وکړو ځای ترتیب یې برابر کړو چا مناظره جوړه کړې الله هغوی ته هم ډېر خیرونه ورنصیب کړي صلی الله